کړم وی د زړونو روش بیا د رمضان مستي کړم وی د زړونو روش بیا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مسلم محمد سلامونه را لیږلي او د سلام نه وروسته لیکلي چې موږ دلته په خارج کې ژوند کوو او دلته کار کوو، روژه په ګرمي کې راځي. نو کله چې موږ بهر وځو نو په بهر کې داسې ښځې هم ګرځي چې هغوی حجاب نه مراعتوي. نو که د روژې په مبارکه میاشت کې زموږ سترګې په دوی باندې ولګېږي، زموږ روژې ته خو به کوم نقصان نه رسوي. مومند صاحب په دې کې شک نشته چې روژه داسې یو عبادت دی چې په دې باندې روژهدار د الله رب العزت د رحمت وړ ګرځي. داسې یو عبادت دی چې په دې عبادت باندې روژهدار د الله رب العزت د بخښنې وړ ګرځي. روژه داسې عبادت دی چې په دې عبادت باندې روژهدار الله رب العزت د جهنم د اور نه خلاصوي او جنت ته داخلوي. او روژه داسې عبادت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله فرمایي چې د روژهدار د خولې بدبوی یو سړی چې 12، 14، 14، 15 یا 16 ساعته خوراک نه کوي، نو د هغه د خولې نه خامخا څه نه څه احساس د بدبویي کیږي. الله فرمایي چې د روژهدار د خولې همدا بدبوی، پیغمبر فرمایي اطیب عند الله من ریح المسک، د الله څخه ډیره خوښه ده او ډیره خوشبو ده د خوشبویي د مشکو نه. خو دا کله دا هله چې د روژې آداب او د روژې اخلاق موږ او تاسې مراعت کړو. د بخاري او د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن صابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې په تاسو کې د یو کس روژه وي نو فضول خبرې دې نه کوي، عبث خبرې دې نه کوي، او نه د فحش خبرې کوي، او نه د شور او غوغا کوي، او نه جما، او نه د دواعیو د جما ته ورمخکې کیږي. او که څوک ورته بد رد ووایي، یعنې کنځل ورته وکړي یا ورسره جګړه کوي، نو دله پکار دی چې هغه ته وایي چې زه روژهدار یم. بدله او انتقام دې نه اخلي چې هغه ورته شکنځل کړي دي، دا هم ورته ودرېږي چې شکنځل وکړي. خو دا خو عادت به په موږ کې کله پیدا شي؟ د روژې په مبارکه میاشت کې هر چا جنګ ته ملا تړلې وي، خویندو په کورونو کې او ورونو په بازار کې. همدارنګه د بخاري حدیث دی. راوی د حدیث بیا هم حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د دروغو خبرې او په هغې عمل پرې نه ښود، نو د الله هیڅ حاجت نشته چې دی خوراک او څښاک پرېږدي. ته چې په ژبه باندې دروغ نه پرېږدي، په ژبه باندې شکنځل نه پرېږدي، په غوږونو باندې حرام اوري، په سترګو باندې نارواو او لوڅو ښځو ته ګورې، نو الله رب العزت ستا نه خوراک او نه څښاک ته بیا کوم حاجت نه لري. هغه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام وینا ده چې فرمایي رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع. ډېر روژهداران دي چې هغو لپاره د هغوی د روژو نه کم اجر و پاداش نشته الا جوع، مګر وږی والی، چې دا به وږی. نو الله دې په موږ رحم وکړي. په اصل کې مسلمان لپاره په کار نه ده چې په داسې یو محیط کې ژوند وکړي چې هلته بربنډې ښځې ګرځي. مسلمان ته دا په کار نه ده
چې په داسې یو محیط کې ژوند وکړي چې هلته اسلامي شعایرو او مقدساتو ته سپکاوی کیږي. زه دا درته نشم ویلی چې د روژې په مبارکه میاشت کې که تا دوی ته وکتلې ستا روژه دې سمه پاتې شي او د هغې نه دې ته اجر ترلاسه کړي. کړم وي د زړونه روش بیا د رمضان میاشتې کړم وي د زړونه روش بیا د رمضان میاشتې ډېر وخت انتظار و مرحبا د رمضان میاشتې کړم وي د زړونه روش بیا څوک په خپل نور کړي تر اعلی العلیین رسان کړي به جنتونو ته رښتیني مؤمنین رسان څوک پکړي په قهر تر اسفل سافلین رسان څوک پکړي په قهر تر اسفل سافلین رسان